د انګلیسي ژبې قدرمنو مینوالو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دی له وعدې سره سم مو شپږمه برخه درس ترتیب او ستاسو په چوپړ کې وړاندې کړ. شپږمه برخه درس چې کابو 50 جملې دي له WH انفارمیشن کوېشن څخه جوړ شوی، یعنی له معلوماتي سوالیه جملو څخه. که چیرې مو دا درس خوښ شو له دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. The information question which is start with what. هغه معلوماتي جملې چې په what توري سره پیلېږي. What are you eating? تاسو څه شی خورئ؟ What are you doing? تاسو په څه شي مشغول یاست یا په څه شي مصروف یاست؟ What are you cooking? تاسو څه شی پخوئ؟ What is this? دا څه شی دی؟ What kind of food do you like? څه ډول غذا مو خوښیږي؟ What is your close friend name? ستاسو د زړه پورې ملګري نوم څه شی دی؟ What kind of color do you like? څه ډول رنګ مو د خوښې وړ دی؟ What is your village name? ستاسو کلی څه نومیږي؟ What is your favorite flower? ستاسو د خوښې وړ ګل کوم یو دی؟ What is your plan for tomorrow? د راتلونکي ورځې لپاره څه پلان لرئ؟ The information question which is start with where. هغه معلوماتي سوالیه جملې چې په where سره شروع کیږي. Where are you going? تاسو چیرې روان یاست یا چیرې ځئ؟ Where is your home? ستاسو کور چیرته دی؟ Where is your high school? ستاسو ښوونځی یا لیسه چیرته ده؟ Where is your phone? ستاسو موبایل یا ټلیفون چیرته دی؟ Where is your grandfather house? ستاسو د نیکه کور چیرته دی؟ Where is your teacher? ستاسو ښوونکی چیرته دی؟ Where is your garden? ستاسو بڼ یا باغ چیرته دی؟ Where is your shoes? ستاسو بوټان چیرته دي؟ Where is your English language school? ستاسو د انګلیسي ژبې ښوونځی چیرته ده؟ Where is your another friend? ستاسو هغه بل ملګری چیرته دی؟ The information question which is start with who. هغه سوالیه معلوماتي جملې چې په who سره پیلېږي. Who is he? هغه څوک دی؟ Who is his father? د هغه پلار څوک دی؟ Who is his best friend? د هغه صمیمي او ښه ملګری څوک دی؟ Who is her father?
in this people. په دې خلکو کې د هغې پلار کوم یو دی؟ Who is current first lady of Afghanistan? د افغانستان اوسنۍ لومړۍ میرمنه څوک ده؟ Who is current president of Afghanistan? د افغانستان اوسنۍ ولسمشر څوک دی؟ Who is headmaster in your school? ستاسو په ښوونځي کې سرښوونکی یا سرمعلم څوک دی؟ Who is your car driver? ستاسو د موټر ډرایور یا چلوونکی څوک دی؟ Who is stand beside you? ستاسو تر بغل یا ستاسو تر خوا څوک ولاړ دی؟ Who is the great person in your village? ستاسو په کلي کې مهربانه او ښه سړی څوک دی؟ The information question which is start with when. هغه سوالیه معلوماتي جملې چې په when سره پیلېږي. When you will reach to your goals. ته به خپلو اهدافو او هیلو ته کله ورسېږي؟ When you will get to your house. ته به خپل کور ته کله رسېږي؟ When you have finished your school. تاسو ښوونځی کله خلاصه کړې یا کله ترې فارغ شوي یاست؟ When are you coming to Afghanistan? تاسو افغانستان ته کله راځئ؟ When you will complete your homework. کله به خپله کورنۍ دنده ترسره کړئ یا پوره کړئ؟ When you will be share me your secrets. کله به تاسو ما سره خپل رازونه شریک کړئ؟ When we will be go to market for shopping. کله به د سودا اخیستلو لپاره مارکیټ ته ولاړ شو؟ When you have planned to buy new clothes. کله تصمیم لري چې نوې جامې واخلي؟ When she will come to my house. هغه به کله زما کور ته راشي؟ The information question which is start with which. هغه سوالیه معلوماتي جملې چې په which سره پیلېږي. Which one is your best friend in those people? په دې خلکو کې ستا ښه ملګری یا صمیمي دوست څوک دی؟ Which time you will meet me? په کوم وخت کې به تاسو ما سره لیدنه یا ملاقات وکړئ؟ In which city do you live? په کوم ښار کې تاسو ژوند کوئ؟ Which food do you like? کومه غذا مو د خوښې وړ ده؟ Which city is your favorite in Afghanistan? په افغانستان کې ستا په زړه پورې ولایت کوم یو دی؟ Which one is your bicycle in these? په دغو کې ستا بایسکل کوم یو دی؟ Which one is your brother in those people? په هغه خلکو کې کوم یو ستا ورور دی؟ Which one is the cool season of year? د کال یخ موسم کوم یو دی؟ Which is the true book of world? د نړۍ حقیقي کتاب کوم یو دی؟